سلامونه درنو لیدونکو، په مینه مو هرکلی کوم. ایا تاسې ډیورنډ کرښه پیژنئ؟ تر اوسه مو په دې اړه څه اورېدلي دي؟ پوهېږئ ولې تور پنجاب دوه پښتانه ورونه جلا کړل او پر منځ یې دیوال جوړ کړ؟ چا زموږ خاوره خرڅه کړه؟ او څنګه کولی شو بیرته خپله مقدسه خاوره ترلاسه کړو؟ د تاریخ په ژبه هر څه واورئ، فیصله خپله وکړئ. خو راځئ چې لومړی د ډیورنډ کرغېړنې کرښې په اړه د ځینو افغانانو احساسات وګورو. خبره ده ګوره د دغه تاره 2 متره ورخوا چې ما سړی دا په ډبره ویستلی وي لا دې ناره پې کړې وي دلته مه ګرځه بیا جنګ ته ځان تیار کړه دی مکمل جنګ سره کوم نه کاکا دغه خبره خو تاسو ډېر دا ورسوو مخکې تر اسلام آباد یې ورسوو نو بیا د 6 پاره ولاړ دي غور اختیار نه لري. تاسو چې کومه مسله ده که نه تاسو دا وایئ چې دلته ټول خلک راځي او چلغوزه راکوزوي او تاسو توازونه کوئ ډس پې کوئ. خبره ده چې موږ د افغانانو د ټوپک یو دستور ده دا نه ده دا یو دستور ده داسې د واسکټ کې بیا پې ګرځوي له وخته په سوه پېړۍ چې وتلي دي. الله بابر خو اوس مړ دی خو ما ته په خپله نشر الله بابر وی چې زه لاړم قندهار ته او مولا عمر سره کېناستم او وې ډوډۍ ته ناست وې ډوډۍ م خوړه ما ورته وویل چې یاره امیر صاحب که تا د ډیورنډ کرښه ده ومنله دا ټوله مسله حل کېږي. وی ما ته ویل چې کېده دا نوړی دی کېده او زه خاینه پسه خبره وکړه چې ډیورین ماته یو پښتون ویلې ډیورین کرښه د ټول افغانستان ملکیت ده دا به د یو قام پورې ونه تړي دا د شرم ځای ده چې موږ یو قام پورې تړو دا ملکیت د ټولو افغانانو د هزاره او ازبک ټول دې کې حق لري د هغې نه باید ټوله دفاع وکړو. ګوره هېڅ په هېڅ صورت نه ته نو بیا بېکاره یې ته له هغه څه نه چې د افغانیت نه انکار کوې له خپلې خاورې دې هم وکړه دا دې یو دوم ته په پښتو نه پوهېږې ما درته وویلې د پاکستان د فوجیانو دا هڅه چې پر موږ ډیورنډ ومني ورسره ډېره سوې ده او په مختلفو وسایلو د دې هڅې کوښښ کېږي خو افغانان بیا هم نه مني. دا ولس دا دې ورته ولاړ دي که چېرې دا حکومت هم نه وي دغه ولس د دوی سره جنګ کوي که زر وژني که سل وژني او بل درنو لیدونکو، تاسې د ځینو افغانانو احساسات وکتل په لنډو کلیپونو کې. اوس راځئ تاریخ وګورو. تاریخ څه وایي؟ ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه 2640 کیلومتره اوږده پوله ده چې تر اوسه پورې نه د افغانستان کوم حکومت او نه هم د کرښې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو قومونو لخوا منل شوې ده. د ډیورنډ کرښې تړون په 1893 عیسوي کال کې د برطانوي هند د حکومت او د افغان امیر عبدالرحمن خان لخوا په خپلو سیمو کې د محدودیتونو او د اغیز د لرې کولو لپاره ترسره شو چې بیا وروسته په هماغه وخت کې دا کرښه د هنري مورټیمر ډیورنډ د برطانوي هند د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په نوم ونومول شوه. دغه په یوه پاڼه کې لیکل شوی تړون و چې 7 لنډې مادې درلودې. د امیر عبدالرحمن خان او هنري مورټیمر ډیورنډ لخوا لاسلیک شوه. د دې تړونلیک له شرطونو سره سم به د برطانوي هند حکومت هیڅکله هم په هغو سیمو کې چې له دغې لیک نه دې خوا د افغانستان په لور پرتې دي لاسوهنه ونه کړي او امیر به هیڅکله هم په هغو سیمو کې چې له لیک نه اخوا د برطانوي هند په لور پرتې دي لاسوهنه ونه کړي. په هغه وخت کې پاکستان پیدا نه و نو دې خواته افغانستان او هغې خواته هم هند و، یعنې موږ او د هند ترمنځ ګډه پوله وه. له 1894 عیسوي کال څخه راوروسته افغان انګلیس په ګډه د نښې ایښودنو سروې پیل کړه چې کابو 2640 کیلومتره اوږده کرښه یې راونغښتله. په پایله کې د ډیورنډ کرښې د سترې لوبې یوه خپلواکه سیمه د انګلستان او روسیې په ګټه رامنځته کړه. نو د ډیورنډ کرښې د رسمي کېدو غوښتنو ته د افغانستان د ډیرو ولسمشرانو ځوابونه دا دي. تاسې لیدلی شئ د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې د رسمي کېدو غوښتنه د ظاهرشاه، داود خان، ترکي، امین، کارمل، ډاکټر نجیب، مجاهدینو او طالبانو ځوابونه دي. کله چې په 1940 عیسوي کال کې پاکستان جوړ شو نو په افغانستان کې د محمد ظاهر شاه پاچاهي وه. د محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې افغانستان لومړنی هیواد و چې ملګرو ملتونو ته یې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وښود او ډیورنډ کرښې مسله یې راپورته کړه. د ظاهر شاه واکمني د محمد ظاهر شاه په واکمني کې پاکستان له افغانستان د ډیورنډ کرښې د رسمي کېدو غوښتنه نه ده کړې، خو د محمد ظاهر شاه حکومت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له غړیتوب سره په دې مخالفت ښودلو چې یاد نړیوال سازمان کې د پاکستان په غړیتوب سره به د افغانستان او برطانوي هند ترمنځ پخواني تړونونه چې ډیورنډ کرښه هم پکې شامله وه ماتېږي.
د سردار محمد داود خان جمهوریت. سردار محمد داود خان د ډیورنډ کرښې چې په هغه وخت کې د پښتونستان مسلې په نوم یادېده ډېر جدي و. داود خان له پاکستان سره توندې اړیکې درلودې. د پښتونستان مسلې پر سر نږدې و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه پیل شي. سردار محمد داود خان د پښتونستان مسلې ته ډېر ارزښت ورکولو او په ټول توان یې هڅه کوله چې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې خاوره د لوی افغانستان برخه جوړه شي. د نور محمد ترکی واکمني په 1978 عیسوي کال د سپټمبر میاشتې په 9 نیټه د پاکستان ولسمشر ضیاء الحق افغانستان ته په رسمي سفر راغی. نوموړي له نور محمد ترکی څخه وغوښتل چې ډیورنډ په رسمیت وپېژني. نور محمد ترکی د ضیاء الحق غوښتنه رد کړه او ورته یې وویل چې ډیورنډ کرښه یو استعماري او یوه په زور منل شوې کرښه ده چې هیڅکله افغان ولس ته د منلو وړ نه ده. حفیظ الله امین یو پښتون پال ولسمشر و. د نوموړي په وخت کې پاکستان د ډیورنډ کرښې په رسمیت پېژندو غوښتنه نه ده کړې، خو پخپله حفیظ الله امین له دې سره سرسخته مخالف و چې ډیورنډ په رسمیت وپېژني. وروسته د ببر کالمر باچهي وه د خلق دیموکراتیک ګوند د پرچم اړخ دغه ولسمشر د ډیورنډ کرښې رسمیت پېژندو سره سرسخت مخالف و. ببر کالمر ډیورنډ کرښه د انګلیسي استعمار په پایله کې پر افغان وجود د ویش خنجر بللو. د هغه وخت پرچم په نوم ورځپاڼې د ببر کارمل له خولې لیکلي وو چې د افغانستان حکومت د ډیورنډ کرښې هغه غاړې تنوع او بلوچستانو څخه ملاتړ کوي تر څو دوی خپل برخلیک په خپله وټاکي او هېڅکله د افغانستان حکومت د ډیورنډ تپل شوې کرښه د یوې رسمي کرښې په ډول نه پېژني. ډاکټر نجیب حکومت چې بیا و که څه هم د ډاکټر نجیب الله او ضیاء الحق ترمنځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ داسې تړون یو شوی و چې د یو او بل په خاوره به لاسوهنه نه کوي، خو پاکستان دغه تړون نه دی پای کړی. ډاکټر نجیب الله هم د افغانستان د هغو ولسمشرانو له ډلې څخه و چې د ډیورنډ کرښې رسمیت پېژندو سره یې مخالفت درلود. د یو شمېر افغانانو باور دا ده چې ډاکټر نجیب الله پاکستان په دې پر ووژلو چې د ډیورنډ کرښې رسمیت پېژندو غوښتنې سره یې سخت مخالفت درلود. له ډاکټر نجیب څخه وروسته د مجاهدینو واکمني و. د مجاهدینو د حکومت پر مهال د ډیورنډ کرښې مسله یو هېره شوې مسله وه. له مجاهدینو څخه وروسته د طالبانو واکمني په افغانستان کې و. د طالبانو واکمني پر مهال پاکستان 3 ځلې له دوی څخه غوښتنه وکړه چې ډیورنډ کرښه په رسمیت باندې وپېژني. لومړی ځل ملا عبدالرزاق د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر و او پاکستان ورڅخه وغوښتل چې ډیورنډ کرښه په رسمیت وپېژني. دوهم ځل بل ځل د پاکستان کورنۍ چارو وزیر معین الدین حیدر کابل ته په رسمي سفر راغی او طالبانو یې وغوښتل چې ډیورنډ کرښه په رسمیت وپېژني. دریم ځل هغه مهال چې پرویز مشرف د پاکستان واک په لاس کې درلود، نو له طالبانو مشرانو یې غوښتنه وکړه چې ډیورنډ کرښه په رسمیت وپېژني. د طالبانو اسلامي امارت پر مهال د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې په رسمیت پېژندو غوښتنې په کلکه رد شوي دي او هېڅکله یې دغه کرښه په رسمیت نه ده پېژندلې. نو درنو لیدونکو دغه جوابونه و چې د افغانستان د ولسمشرانو او د حکومتونو لخوا پاکستان ته د ډیورنډ کرښې د رسمیت پېژندلو په بار باندې ورکول شوي وې. اوس فیصله خپله وکړئ، خو یاد ولرئ چې دا انګېزه په ځان او خپلو اولادونو کې پیدا کړئ چې ډیورنډ یوه تپل شوې کرښه ده او زموږ د بدن یوه ټوټه جلا شوې ده. باید له وخت سره مطابق پنجاب په ګونډو کړو او خپله مقدسه خاوره لاس ته راوړو. پنجاب همیشه د دې لپاره چې موږ ورسره همدا لنجه راپورته نه کړو زموږ په هیواد کې بدامني ته لمن وهلې ده او ځینې د هیواد خاینانو ورسره مرسته کړې ده.